خلیلزاد د سیاسونو خو په اوبو لاهو کړو وایي په تمه کېږئ مه امریکا بیا برید نه کوي بیرته لاړ شئ خپل وطن ته دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ تش په نوم سیاسونو چې د خلیلزاد په غوړو وعدو د جمهوري حکومت پر ضد تبلیغات کول او فکر کوو چې د طالبانو راتګ سره به خلیلزاد دوی ته څوکۍ واخلي ښکاري چې دا خوب یې په اوبو لاهو شو 2 کاله وروسته له دې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي د طالبانو له مخالفو مشرانو وغوښتل چې کابل ته لاړ شي او له طالبانو سره خبرې وکړي زلمی خلیلزاد له افغانستان انټرنیشنل سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبان او په افغانستان کې نور لوبغاړي باید پر یو ټول شموله حکومت او اساسي قانون توافق وکړي ښاغلي خلیلزاد د افغانستان انټرنیشنل خبریال عارف یعقوبي سره په مرکه کې د امنیتي اندېښنو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سیاسي فعالیتونو د بندېدو په اړه وویل چې طالبانو د تیرو حکومتونو د مشرانو او لوړپوړو مشرانو عمومي عفوه اعلان کړې ده د عبدالله او حامد کرزي په ګډون یو شمېر یې په کابل کې دي زلمی خلیلزاد ویلي عبدالله او حامد کرزي نه دي وژل شوي هغوی دا ومنله چې د دغو مشرانو لپاره به ستونزې وي د امریکا پخواني استازي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود څخه وغوښتل چې په افغانستان کې دننه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي هغه وویل د طالبانو په منځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب او نور بانفوذه افغانانو سره د مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو اترو لارې شته ښاغلي خلیلزاد د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل که د طالبانو د مخالفینو مشران فکر کوي چې امریکا به بیا پر طالبانو برید وکړي او د هغوی د ساتنې لپاره به خپل ځواکونه واستوي دا ناسمه ده او دا موده پای ته رسیدلې ده که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ